د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیت المال نه وظیفه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د کپړې تجارت کولو او په دې به گزارانو. کله چې خلیفہ جوړ کړی شو نو د معمول مطابق یې سحر سو صادرونه په لاس واچول او بازار ته د خرڅولو لپاره تشریف یوړو. په لار کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخې لورغه تپوس وکړو کوم خوازي وی فرمایل بازار ته زم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو کچاري ته تجارت کې مشغول شي نو د خلافت دا کار به سکیږي. وی فرمایل چې په بال بچ د کومي خروم. عرض وکړو چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې هغه ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امین یعنی امانتګر لقب ورکړی دی هغه ته بلاړ شو هغه به تاسو د پاره د بیت المال نه سم مقرر کړي. دوه حضرات هغه ته ورغلل هغه ورله هغه عمره مقرر کړه څومره چې یو مهاجری ته او ستن ورکولې شو نه کما نه زیاته. یو واری بیبي صاحبې ورته درخواست وکړو چې څه خوږ سیز خوراک ته مزړه کیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې ما سره خوراکم نشته چې واخلم. بیبي عرض وکړو چې زبا هر ورځ د خوراک نه لګ لګ بچ کوم سو ورځې کې به دغه عمره مقدار جوړ شي. دی ورته اجازه ورکړه. بیبي صاحبې په سو ورځو کې لګي غوندي پیسې جمع کړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د تجربې نه دا معلومه شو چې دومره مقدار مونږ ته د بیت المال نه زیات راکولې شي نو چې کومې پیسې بیبي صاحبې جمع کړې وي هغه هم په بیت المال کې جمع کړي او د مخکې لپاره هغه عمره مقدار څومره چې دی روزانه جمع کړي وي د خپل تنخواه نه کمی کړي. فائدہ کلی کې دومره لوی خلیفہ او باچا چې د لومبني نه په خپل تجارت کولو او هغه د ضرورتو د لپاره کافی هم څنګه چې د هغه اعلان نه معلومیږي کوم چې بخاری شریف کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ جوړ کړی شو نو وی فرمایل چې زما قوم ته دا خبره معلومه ده چې زما پیشه د تجارت زما د بال بچ د لپاره کافی وو خو اوس د خلافت په وجه د مسلمانانو په کاروبار کې مشغولتیا ده په دې وجه د بیت المال نه به زما د بال بچ د لپاره خوراک مقرریږي. سره د دې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ ته وصیت وکړو چې زما ضرورتو کې کوم سيزونه د بیت المال دي هغه د زمانه پس راتلونکي خلیفہ ته حواله کړی شي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دوی سره س اشرفي روپۍ نه وي یو د پيو اوخه یو پیاله یو خادمو. بعضو روایتو کې یو بړستن یو تولای هم راغلی ده. دا سيزونه کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته په نیابت کې ورسېدل نو فرمایي چې الله تعالی دې په ابوبکر رضی الله تعالی عنہ رحم وکړي چې د خپل رستنی خلک په مشقت کې واچول.